ریاض الصالحین حدیث نمبر دے 35 درشم حدیث نمبر دے بیا برو کے جوا کدے شور کئی وعن عطاء ابن ابی رباح قال لی ابن عباس مات ویلی دی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے مشہور تابعی دی او ډیر نیک عمل او ډیر تابعدارو د خپل مشران او ډیر خمنون کې حضرت عطا د پلانو می اسلمو دی وی الا اریکا امراتن من اهل الجنه وی ماته ابن عباس ویلی آیا نخیم تا ته یو خزا د جنت یانو نا آیا تا د جنت نا د خزنا یو خزا نخیمه چې دا خزه جنتی دا فقلت نو ما بلکه او خیا ضرورت او خیا قال انوی عبد الله بن عباس رضی الله عنه هذه المرأة السوداء دا خزه تورا چتوینی دا تور خزه چرنګي تور دے دا د جنتیانو خزه دا جنت تزي با آتات النبی راغل وا دا خزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فقالت نویلو دی خزه اذا الله پیغمبر انی اسرعو زغرزول شما فزا نه پویګم غرزول شم یعنی یو قسم بیماری ده چې په انسان راضی چې کله بیا بیماری حمله وکړي بیا غرزیږي او پزان پویږي نه د خلکا مرګي وي یا بل داس بیماری زو غرزول شما و انی اتکشف او بشک ز پداوا کې بے پرده کېګما چو غرزول شم بیا ما ته د خپل ځان پدنی بیا ز بے پردای ما یعنی بیجاب کېګم فدع الله تعالی لی دعا وغلا د الله نظم د پارا قال ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شئت صبرته که خو غشستای زنانانو صبر کوا ولکل جنہ استاد پر جنت ته صبر دیو کا یعنی صبر یو خمه والا خود اکثر صبر نه کوي خجی به صبر ډیر دي په بیماری باندې صبر نه کوي په غم باندې صبر نه کوي په تکلیف باندې صبر نه کوي او چې صدا یو تکیو خبر واوري نو ډایرک چغه کیو په ځان بڑا کیږي وای هاي زما بچیا یا زما بچیا زه به صبر دي ځکه پیغمبر حضرت ان شئت صبر ته که خو غيو استا مطابق صبر کړي ولکل جنہ کوستا خو غوي صبر کوا نو استاد پر جنت ته وان شئت او خو غيستا نو دعوت الله تعالی دعا بوغالم زد الله تعالی نا ايو عافيږي چې تعالی والا بیماری خکی او کذا الله خو غي نو زب تعالی پر دعا وغالم الله به بیماری خکی فقالت نویری خزی اصبرو زب صبر کوم اے دا اللہ پیغمبرا چما تا پدی بیماری جنت ملاویگی بیا با صبر کوم فقالت نوی زکا باب دا صبر شروع دے فقالت نوی دی خزی انی اتکشفو زخو با صبر کوم بیماری بانی خوزو بے بردگی کیگم چکلا غرزول شما فزان بیا پویگم نا فدعو الله الله اتکشفا دعا غلط د الله نه د خبره چې زه به پردګی نشم چې زه بیا به پرد کیګم نه ان اتکشفا چې زه به پرد کیګم نه یعنی بیجاب کیګم نه فدعا لها دعا غوتا نبی علیہ السلام لها د خزر پارا متفق علیه نو نبی علیہ السلام د دعا نرستو پا خزه و بیماری راتلا خو به پردگی بیا په نکیدا پیغمبر دعا دنو دعا چې د پیغمبر چې د چا سره هغه بیا ورستو د بازو روایتونو کې راځي داغه معجزې حدارنګ داغه دعاګانو کډیل وی اثرو د هر یو انسان چې هغه نیک عملي د دین کار کوي علما دي حق پرستی زنانه دی نارینا نیک عمل راینو دعا طلب کوا حداغی سره مین ساتا متفقون علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم د دې راوی نوم د عطا بن ابي رباح د پلان نوم اسلمو کنیه دا ابو رباح ابي رباح دا کنیه
تابعی دی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دی پیدا شوی. تابعی دی ته وی چې صحابون علم حاصل کړي، د قران او د حدیث حافظو او د خپل زمانه یو ډیر لوی امام او ډیر لوی مفتی وو. ها او د مبارک علماء لیکلي چې دا ډیر نیک عمل او د لوی شان مالکو. علامہ نووي د مبارک لیکلي دي چې د مکی مفتی او مشهور امام د خپل زمانه ډیر لوی علماء کې د ډیر لوی علمی کمالات حاصلو. دارنګي حدد مبارک علماء لیکلي چې د ټول مکی د خلکو ایمان یوځای کې په دغه زمانه کې نو د عطا د ایمان سره نه برابرېږي. چې د کومه زمانه کې وو نو په هغه زمانه کې چې دغه مکی د ټول خلکو ایمان یوځای کې نو د حضرت عطا بن ابي رباح د ایمان سره نه برابر. زنه قوت الله ورکړو په ایمان. زګه په حدیثو د عمل کولو ډیر شوق لرده چې کوم حدیث به واوري د فورن به په عمل کاو. امام شافعی رحم الله وی چې په تابعینو کې څوک د حدیث په تابعداري کې د دیتا نشي رسیدي. دا په تابعینو کې ډیر یو لوی تابعیو او زړه صحابه د یو لوی ډلې نه حدیث اوریدلیو. ځکه چې دا ډیر لوی د مبارک علما ذکر کوي. وعن ابي عبد الرحمن دا هر یو صحابي دا هر یو تابعی یو خپل منزل له خپل د دې لپاره ز بیانوم چې دا ګوره معمولی خلق نه وو چې دا حدیث چا موږ ته نقل کړي دا معمولی خلق نه دي. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال حضرت عبد الله بن مسعود وی کأنی انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا کہ چیزا نبی علیہ السلام گورم کأنی انظر الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چیزا نبی علیہ السلام تا گورما یا حقی چی نبی علیہ السلام با بیان کاؤ یو کسے بیان اولاد یو پیغمبر من الانبیاء دا انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم چکل نبی علیہ السلام دا یو پیغمبر بیان کاؤ دا انبیاءونا گویا کی چی بالکل ما آتا بینہی قتل دا یو پیغمبر کسے بیان اولا فضربہو قومو چی اوہا اغلرا قوم دا فادموہو قوم دور اوه فادمو چوینی دا روان شو دا غنا چوینی دا مات شو دا غدم مخنا دور اوه بدبختو خوا دور بدبختو وهو دا پیغمبر یمسحو لرکولی وینی عن وجی دا خپل مخنا دور لوی ظلم او زیاتی سرا اغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا ویلا اللہم اغفر لقومی اے اللہ بخنو کہ زما قوم تا اے اللہ زما قوم معاف کا او زما پو وجہ دے منیسا زکا فإنہم لا یعلمون زکا دی نپویگی ویچ پا نبی علیہ السلام بانے کلا قوم گزار کاؤ نو دا غد مخنم منی روانی پوخانو انبیاء چکل بیان نکلی دی نو دا غی پا مخونی وینی روانی کلی دا غی پا دن وینی او حق پرستم دا غسیو زمنگ شیخ محمد طاہر رحم اللہ چھے پمیا والی کی چوک کے ولارو خلق پکانو وشتا اوینی پیراماتے وے دارنگ دیرو زینو کے ویو پولیس کپتان راگے چھے بس کے نا رمال روا زما وینی و چولو ما چھے نجب خو ملاکار کے چلی گی دا انبیاء مشن دے چابانی پا دن کی سورہ سخت ارالے دا انبیاء مشن دا کو سختو بیان کئی وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي متفق علیہ اتفاق کرے چھے پا دی حدیث دا بخاری و مسلم دا عبداللہ بن مسعود واقعات مخی ندی بیان کری دا حالات دا راوینم دے عبداللہ کنیے دے ابو عبد الرحمن دپلان نمی دے مسعود او دمون نمی دے ام عبد مشہور دے د مورخینو د فبارک لري کړی دي
چې یو ځل نبی علیہ السلام د ابوبکر رضی الله عنه سره روانو پلارا کې عبد الله بن مسعود چلې سره ولې چاغه غړي چلې سره ولې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ داغه نه پي غوښته چې ته خو چلې سره غړي بيزي سره موږ لګي پي پکار دي چې ویس کو وګشي وو نو هغه ورته وی چې دا چلې د چا امانت ته نو ځا امانت کې خیانت نشم کوله دا چې کوم سلام د چا امانت ده پېم داغي دي نبی علیہ السلام د عبد الله بن مسعود ته وی دي کې دا څه چلشتا چې دا غینه بچي پیدا شوی نه شندای اوچي او یا وشته ویا هغه ته خو دلا نبی علیہ السلام پاغه اوچ چلې باندې دا سلاس کې خودو او چلا چې کې خودو نو داغي غلان زده پونه بالکل ډکه شو بالکل نبی علیہ السلام په لاس کې خودو پاغه اوچا چلې باندې اوچ بيزي باندې او چې څنګه په لاس کې معجزه وکنه نو ال دا غلاس کې خودلو سرا داغه چلې غلان زي هغه ډکه شو د پونه ډکه شو حضرت ابوبکر حضرت عبد الله بن مسعود او نبی علیہ السلام داغه نه اسکل او خمالو شو ها نو چې هغه د حالت توګه دی عبد الله چو دا خو معمولی سره نه دی چې سره زما په چيلې باندې لاس دیو داغه نه پي روانيږي داغه نه پس هغه پسرولو ایمان پر وروړو او داغه په خدمت کې بیا حاضر شو او نبی علیہ السلام خادم ګرځیدل خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام خادمو د سره به تکیا ګرځولا د سره به پیزار ګرځو خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کله هجرت وکړو مدینه ته راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبد الله بن مسعود ته د مسجد نبوي سره خوا کې سیسه د زمکه ور کړو چې د استا شو مسجد نبوي سره خوا کې ولا د زمکه سیسه ور کړو مدینه منوره کې او د نبی علیہ السلام سره په اکثر غزاګانو کې شریک شوی او سن 20 هجری کې د کوفه باندې نبی علیہ السلام بیا 20 هجری کې په کوفه قاضي کوفه کې قاضي مقرر شوی او لس کالو پورې التقاضي پاتې شوی او داغه د علم سره ډیر زیات شوق د قران کریم نهایت تفسیر ماهرو لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی علم تاسو چې قران زکوي د ابن مسعود نزد کوي نورم صحابه خودري خو یو پای کې عبد الله ابن مسعود دی په قرائت کې او تدیر لوی مهارت حاصلو تفسیر سره ماهرو نبی علیہ السلام بداغه نه قران ډیر اوریدا ابن مسعود وایا وی حضرت نازل شوه پتا لري او چې ته وی مالا مزه راکې باز انسان د خلی قران ډیره مزه کوي او د روایت په بیانولو کې ډیر احتیاط کاو چرته نقصان نه بګیدا نشي او په خپل زمانه کې د فقه او د علوم ډیر ماهرو د دیو جنا ابن مسعود رضی الله عنه مبارک علماء لکی لقد نولو کې هم العلم د علم خزانه وا ځکه نبی علیہ السلام ته دعا وغوښته وا د نبی علیہ السلام خدمت یې کړو کوم انسان چې د پیغمبر په خدمت کې راغلی اب الله دا شي پریری وسم چې د علماء سو خدمت کوي همیشه کزړه کخله نه کوي دا غزړه ته دعاګانې کوي کناری نه یو زنانه د علماء خیال ساتي د وفات شو په 2000 هجری کال د شپېتو کارونه په زیاد عمر کې د دنیا نه تلو او د باندې جنازه حضرت عثمان رضی الله عنه کړوا او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خوا کې دفن شوی دی د مرویات بیان د نور صحابو نه زیات دي غالبا سرور زیادن نقلیات دي وعن نبی سعید و ابي هريره رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی ما یصيب المسلم من نصب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم چاوي مسلمان تا ندسیگی مسلمان تا من نصب سستړی والے ولا وسب او نه بیماری وسب بیماری ته وي
ولا هم نه تکلیف ولا حزن نه غم. هم حزن غم دا ټول غمونه دي. هم هغه غم ته وي چې سبب معلوم نه او سړی پریشان خفای الکه والے خفای شونډي کی بوټ کړي هیڅ پته نه لګي چاته څه ویلي دی یادي یاره بس لمیا څه خپا ده نو ولا او حزن هغه چې غم سبب معلومي او خفای الکه والے خفای یاره پلان مې را پیاد شه خزم امرا هغه مې را پیاد شو یاره بچې مې مړ له خپه را پیاد شه سبب خو معلوم شي کنه او غم ازن آغا تکلیف ولا غم او نغم بیماری خفگان حتی شوکتو تردے پوری چه ازغه یشاکوها چه زخمی کی دلرا داغا پخپکی داغا پا بدن کی ازغه لاره و غزغه آغا تا تکلیف رسائی الا کفر اللہ بیا من خطوایاہو نلریب کی اللہ دا دے فوجاد گناہونو داغنا چه انسان تسق قسم تکلیف رسیگی او د په صبر وکړه نو د تکلیف په وجه الله دا غنا غناونه ختمي چې صبر په ګوري وکړه چې صبر به ونکړي نو نه متفقون علی اتفاق کړي شی په حدیث د بخاری او د مسلم وعن او د دې راوی مخکې موږ د دې بیان کړو د ابي سعید او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ بن مسعود نقل لی چاہو دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم گورا یا دا سے وقت کیوں چچیلی گڑی بیزے بے سرولے او چې د پیغمبر په صحابیت کې راغله او الله داغه نبی ډیلو انسان جوړ کړي بیا حدیث نقل کړي خلقو تناسو صحابت بیا حدیث اوري چا چې تعلق د الله دی کتاب او د پیغمبر سره راغله د سنت سره هغه الله لوی انسان جوړ کړي دخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم وهو یعکو د عبد الله بن مسعود داخل شما په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وهو یعکو او هغه تبینی ولیو یعکو سخت بینی ولیو وقلت نوی ما عبد الله بن مسعود یا رسول الله اذا الله پیغمبره انکا توعکو وعکن شدیدن یقینا فتا تبراغلی تب سختا فتا نن سخت تبراغلی دا قالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جواب کې اجلا فمانن تبرا انی اوعکو کما یعکو رجلان منکم ذات بنی ولما لک څنګه چې تب نسی دو سړی تاسو نه ان د دوو سړو د تبي برابر په ما باندې आवाज تبراغلی دا تاسو کې چې په دوو سړو څنګه تبر راشي نو دا غو سړو تبا چې یو ځای شي نو دا رنګ ما باندې دا برابر قلت نو بما عبد الله بن مسعود ذالک ان لك اجر او دا ځکه چې ستاسو پر د چن اجرم دی تبا د چندا خو ستا اجرم د چن دی قال نبی علیہ السلام اجل او ذالک کذالک اهم دغه شاندا لکه څنګه چې ویته ما من مسلمین یصيبو اذى نه یو مسلمان چې رسیږي هغه ته تکلیف شوکتن نه یو مسلمان چې رسیږي هغه ته اذن تکلیف معمولی تکلیف ولې نه شوکتن چې خپکه ازغه مات شي ازغه وی شوکتن ک ازغه وی فما فوق یاجات وی په ولکوالی کې د ازغینا الا کفر الله بها سیئاتی مگر لری بکی الله پاغه تکلیف سزا گناہونا پورا حاضر کې الله پاغه نقصانونا وحطت عنه ذنوبه او لری بکی شداغنا گناہونا دا کما تحط الشجره ورقا څنګه چلری کیږي د اوچ بوټینا ورقا پان داغه داسې د ګناہونو داسې ګناہونه رجی لکه څنګه چې د اوچه وننا پانی رجی د مصیبت په وجه د انسان ګناہونه داسې رجی لکه څنګه چې د اوچه بوټینا پانی رجی پانی خزان کې غورځيږي پانی اوچي شي بوټه او هغه داسې اوخذه نو څنګه یو شرار بالکل دا پانی گزار شي خو چې یو انسان په مصیبت باندې صبر وکړي چې الله ساده طرف نه فمما تدا الله اسمما ته اډو کې می تکلیف سي الله دې تکلیفونه برداشت کوما زما په دې صبر دې تار باندې خو دې را نو دې داسې د ګنا نه پاک شو داغه نه ګناو نه داسې ریږي لکه څنګه چې د اوچ بوټینا پانی ریږي متفقون علیه
په دې حدیث د بخاری او د مسلم اتفاق راغلی. ګوره دا یو مسله ده چې د مصیبتونو دوه قسم دي. یو چې د اجر امید ساتي او صبر کوي نو الله تعالی وی اجر ورکوي او ګناونه ختميږي. کله اجر امید نیوي او صبر هم نیوي نو سیئات ختميږي خو اجر نه معلوم. سیئات په الله ختمي داغه نقصانونه خو اجر نه محروم کیږي. ها نو چې اسم باندې مصیبت راغی نو بل څه خاصم نشو کوله صبر کوا یا الله صبر دے الله صبر دے بس صبر نه بغیر بل څه خود نشي کوله. لکه نبی علیہ السلام ما خذت ویل اتق الله واصبري او خود د الله نه یریږي صبر کوا. دا خذ ورته وی دا ستا بچی نه دی کدا ستا بچی پتا دا غم راغلی وی نو تا ته پته لګیدلی. حضرت روان شنو مخکې حدیث تیر شو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره رضي الله عنه قال ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه چا باندې چې خیر چا دا چې اراده وکي پاغه د خیر پچا الله د خیر اراده وکي نو ورسې غتا څه تکلیف پچا الله چې د خیر اراده کوي نو څه تکلیف ولا ورسې خپل ماته کې اکسیډنټ کې زخمی شي نو دا څه مسله پیدا شي تکلیف حوادث دي دنیا. ما یرید الله به چا باندې چې الله د خیر اراده وکي نو ورسې غتا څه تکلیف ته ورسې او په تکلیف صبر وکي نو لوی ثواب دی. رواه البخاری وضبطو یصب بفتح الصاد وکسرها ها په معنا ده سسرا ها رسول سرا یصب رسول سلام. پدې باندې د علماو اختلاف دی چې د مسلمان د پاره لوی خوشحالي ده چې په مرزونو تکلیفونو د انسان ګناهونه معاف کیږي که بدني مصیبت وي او که د زړه وي. لکه د ابن مسعود جلانو په دې کې چې کوم دا روایت بیان شو چې مسلمان ته سم مصیبت ورسي نو الله تعالی پاغه صدقه ګناهونه معاف کوي. بیا دا خبره چې په مصیبتونو واړو ګناهونه معاف کیږي او کلوې واړو ګناهونه معاف کیږي او کلوې. نو پدې کې بیا خلاف دی چې خزيات پدې دي چې د لوی ګناهونو ځان بچ کړي نو والو ګناهونو الله په دې مصیبتونو باندې معاف کوي خو چې په مصیبتونو باندې صبر وکړي. ګوره صبر او بل روایت کې دا سم راځي چې مصیبت ملاو شو صبر وکړي او په صبر د ثواب امید هم ساتي د الله د شهید ثواب ورکړي. دا حدیث مخکې تیر شوی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت انس لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. مخکې حدیث تیر شوی چې مسلمان په هر حال کې مؤمن سره په خیر دی که خوشحالي وي یا په دسوي تکلیف وي په تکلیف باندې صبر کوي په خوشحالي باندې شکریا ادا کوي دا خیر دی. من په تکلیف باندې صبر نه کو جذبه دې کو او په خوشحالي کې بیا شکر نه ادا کو. دا دن ټکور او دا دپړی باجی او دا دزي او دا پر به موږ ځان ته چرته ګور. لا يتمنين احدكم الموت لضر تمنا دې کوي ارزو دې کوي یو کس تاسو د مرګ د وجه د مصیبت نه د دنیا د مصیبتونو د وجه نه راګر شو یا الله ما د دنیا نه واخلې چې د بچو نه خلاص شمه دې مصیبت نه خلاص شم. د دنیا ډېر مصیبتونه دي کنه که د دنیا د مصیبتونو په وجبانې د مرګ والی نو دا مرګ صحیح نه دی او که د دین د وجه نه چې یاره اسنه فتنې ډېر زیاتې دي الله او د دین کار مې ډېر خروان دی اسنه د فتنو کې ګیر نشما او د دین نه چرته یو بی دیني طرف توان علماء نو الله مال مرګ راکا چې د دې بچم اسنه چې نقصان نه ونشي راغه بیا راضي هغه جائز دی. بیا خو د دنیا د تکلیفونو د وجه مرګ باندې غواړي. فان كان لا بد فاعلا فليقل وکچرتا دا شنوي خامخا دے تمنا کے لابد خامخا دے فاعلن کونکے وی دے کار چدا تکلیف نشم برداشت کولے خامخا مرغوال مانو فلیقل بیا داسی ہوئے
اللهم احینی ما كانت الحیات خیرا لی الله اے الله جون را کی ماتا هغه جون چې وی جون غره مال را الله ک جون مال بهتر وی نو مال جون را کا وتوفنی اذا كانت الوفات خيرا لي او وفات کې مال را ک چرته وی وفات والے غره مال را الله که زما د پاره جون بهتر وینو جون می نصیب کا نورما او که زما د پاره مرګ بهتر وینو الله مرګ را کا بیا داسي وای متفق نه چې خدای ما ملک خدا عزت می والا فدا سے بچو سو خدا داسه مصیبت داسه زندگی دنیا تنگ شي نو بیا په جنگ شي نو بیا ځان له بدوای غواړي او بچولا دا خنه ده د مر تمنا مبارک احادیثو کې دالا شدا صحیح نه ده نو د دنیا د مشکلاتو د وجنا که مشکلاتو کې راګیر شي پریشانی نه ده کنن سبا چې خلک راګیر دي نو تمنا د مرګ باندې کوي تمنا د مرګ باندې کوي لکه حدیث کې راځي ته ابن حبان لا يؤمن احدكم الموت لزر نزل به في الدنيا تمنا دې نه کې یو کس تاسو د مرګ د وجه داغه مصیبت نه چې راغله او هغه مصیبت په دنیا کې نو داغه د وجه نه دې تمنا نه کوي او کو څوک د دین د جذبې د وجه نه د مرګ تمنا کوي چې د خپل ایمان خطر ده اسنه چې په داسې فتنو کې راګې نشما لکه څنګه چې دا ډېرې فتنې نن سبا جوړې اسنه چې د ایمان نخلاص نشما الله فتنې ډېر زیاتې دي او اخر می خراب نشي نو په دې وخت د مرګ سوال کول بیا جایز دي تمنا کول بیا جایز دي لکه ډېر صحابو کې داسې راغلو داغه مبارکه لکه موطا د امام مالک کې عبد الله بن عمر دا قول نقل چاغی داسې سوال کړو چې یا الله زبوډا شوی ما طاقت می کمزور شو قوم می مختلف شو نو ما خپل ځان ته قبض کا چې بربادي او زیاته په ما باندې سو کو نگی چې نقصان نه په دین کې ونشي الله چې ترانا نقصان ونشي ها د دین دا کارونه نه ګرځول چې اخر می خراب نشونه بیا خیر دی او کنه دا نو د مرتبه نبی سین او که بیا صبرې کې نه خامخا سوال کې دانه د مرګ نو بیا وایا اللهم احیینی الله مال جون راکا كانت الحیات کوي جون غره مال را وتوفنی اذا كانت الوفات خيرا لي بیا ډیر وعن ابي عبد الله خباب ابن ارت رضي الله تعالى عنه قال دیوی رضی اللہ تعالی عنہ شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر مخی ایمان نولیو دیر سخ وقت دی ایمان نولیو صحابو په دیر سخ ظلم او صحابو کې په دیر سخ ظلم شویو په باندې با کافر دیر ظلم کا دی غلام او دی خلک کله هغه ته پته ولې رسو بیان د عزیز ویم شکونا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ما گلو کلا شکایتو که نبی علیہ الصلوۃ فریاد مو که نبی علیہ السلام تا وهو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوسد چاغا ډډ وهون کېو بردتن او هغه ډډ وهون کېو بردتن او صادر اغستون کېو ځان ته له دې پاره فی ذل الکعبه په سورې د کعبه د کعبه خانه کعبه سوري باندې و ډډه والے وا تکای خانه کعبه ته والے وا او ما وتا فریاد کو چې حضرت ما باندې کافر ډیر ظلم کوي قلنا نوی منګه الا تستنصر لنا تولی زمنګ د پاره امداد نه غواړي د الله نه الا تدعو لنا تو ولې دعا نه غواړي موږ لرا چې موږ بچو د مصیبتونو نه فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډواله وا داسې دانښ په ډډوالو سره داسې دانښ او مخ مبارک تک سر شو د وجد دینا چې تا د ست تکلیف ورسې یا خباب بیان کړی ہوتا فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد کان فتاقی من اغسو قبلکم چې په خواستا سنو
اے خباب ستانه پوخا خلق داسې یو خذر رجلو چې وبنیولې شسله فیحفر له فی الارض نو بکنستلې شداغه د پارا پزمکه کې یو ډغل با او کنستې شداغه د پارا نو پاغه ډغل کې باغه ادرولې شو تر کو پورې فیجعل فیها نو بیا به وګرځولې شد فیها پای کې به خخ کړې شو تر کو پورې به ودراو بیا به یو خاده هواته دې نشه کنه ثم یؤتا بالمنشار بیا با رولې شو ارا برولې شو فیوزع علی رأسی نو کو کې به خود لې شو په سر دا ثم فیوزع علی رأسی نو کې به خود لې شو هغه ارا په سر دا باندې فیجعلوا نبغرزل شو اغا نصفین دو ټوټه بشو ويمشط بامشات الحديد ما دون اللحم وعظمي او منغز بکړې شو پاغه منغزو د اوسپنی باندې ما دون لحمه وعظمه چې دا غنوا هغه وخه او ډوکی لري شو داسې منغز بشو د اوسپنی په منغز شو نو غوخه بداغه نلری شوی اډو کې به چور شو پمن به ولا ارکی خدا پمن به دوځه کا او د وسپنه پمن گوزو منګل شو ګورا خما یسده ذالک عن دینه نو خیا ساتا ای زما صحابی ما یسده ذالک نو اولوله اغا پیغمبر لرا پوخانو لرا ذالک دے کارونو عن دین د دیننا د دې مصیبتونو د وجنا اغه نو اوریدلی د الله د دیننا ګور د چمبي شي په عربان دي د وسپنه په منګل شو وخت لری شي واړو کې زره شو خای دین خپل نو پر خو دې اجازه نه اجازه یو دفتر کوته ته پکې نه ما ز کافر سیما زیندو ز سخت سیما وانا هغه غلام واقعا یاد ده غالک دا دربارچی واقعا یاد ده کنه حتا والله قسم بالله نبی علیہ السلام صحابی ته وی والله قسم بالله لیتمن الله هذا الامر سمال بالله قسم وی چې الله با دا دین پورا کړي لیتمن الله هذا الامر خامخا زما د قسمی په الله چې خامخا پورا کوي با الله هاذ الامر دا دین لرا امر دین ته وي من احدث فی امرنا ليس منه فهو رد خامخا زما د قسمی پورا کوي با الله دا دین حتا تدی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت تردی چې یو سور با د صنعاء چې په یمن کې یو خار دی چې یو سور با پسورلې د صنعان را رواني الی حضرموت پورې ها لا يخافون غبن یریږي په دلار دشتو کې الا الله بيد الله نا والذئب على غنمي او بغیر داغا شرمغنا پخپلو ګړو باندې او پخپلو ګړو د شرمغنا بس سوا د بل چانه نه یریږي دا سه وخت براشي ولکنکم تستعجلون لیکن خامغا تاسو تلوار کوي نو تلوار مکوي پاغټی مونږ داسه ټیم براشي پیغمبر صحابي ته وي رواه البخاری نقل کړي د امام بخاری اے خبابا تاسو تکلیف ملاو شو پوخانو وګورا داسه تکلیفونه غیتا ملاو شو داسه تکلیفونه ملاو شو چې د وسپونه په منګل شو په عربانی ارشو خباب بن ارد دلوی مقام لري په صحابه او ځکه داغه تکلیف ډیر سختو هغه په سخت وخت کې د نبی علی السلام سره په دین باندې ایمان راوړو هغه ته ډیر تکلیفونه رسیدلو دیو جنا په 5 شپږو سالونه پس هغه ایمان راوړو وم یاتم کس په سلو کې ایمان دراوړو نو سخت وخت وکړه ډیر سخت وخت کې چا سره ملګرتیاو کې
نو هغه ډېر خبر دی ثواب یې هم ملاوي زده مبارک راځي چې د یو خځه سره غلامو چې هغه ته کله خبر ورسېده چې د نبی علی السلام باندې ایمان نوړې ده او هغه لذید هغه علم حاصلې نو هغه خځه چونکه د خدا دا خځه غلامو نو اوس په نبی ولا ګرم کړه هغه خځه هغه مالک اوس په نبی ولا ګرم کړه او په سر به ولا داغ ورکو چې ته بیا نه زیالتا اوس په نبی ولا خ ګرم کړه او په سر به ولا داغ ورکو دا څه تکلیفونه هغه ته رسیدلو حضرت عمر رضی الله عنه چې کلا دور خلافت کې راغې حضرت خباب رضی الله عنه وروغته او هغه ته وی د هغه تکلیفونو بیان ماته وکا چې کم پتا تیر شو صح وخت کې یا او د ګورا بادشاہي ملاو شو گورنری ملاو شو حکومتونه له ملاو شو او یا داسې حالاتو چې تا د کافرانو د طرف نه سم مصیبتونو رس تکالیف هغه ماته بیان کا ناغه زبر کم کم بیانو ما عمره ډېر لوی تکلیفونه راته رسیدلي کم کم به بیانو هولند دا چې زما د ملانه کمی سوچت کا او ګور زما ملا هغه به تا خپل زما تکلیفونه بیان کی حضرت عمر رضی الله عنه چې حضرت خباب رضی الله عنه د ملانه د شاتنا کمی سوچت کا الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چوکته دا نو ټول ملای داغونه وا داغونه ته ملا شو پوس پنو باندې ټول ملای داغ شوی وا په دا وخت کې حضرت عمر دا اقرار او اعتراف کوي چې د کم وخت نه ز پیدا شوی ما ډیر املاګانی ملي دي خدا سے داغدار او سو املا ما د چانه دلی دلی حضرت عمر وي څنګه چې حضرت خباب دا پسرا غرمه کې کمیز بیته او کافرو او پسرا غرمه کې پکانو سرو کانو باندې به پاسه کې خو جدم لا وسوري هوس په به ول ګرم کړه او پسرا او پملا به ولني ولا چې خپل دین نه واپس شي حضرت خباب کله واپس کړه صحابه کله واپس کړه مسلمان نن کله واپس کیږي کاغه ته هر قسمه تکلیف ورسیږي او هغه وایي کم کم تکلیفونه داغه سره یادې د صحابه ازکه هو الله داغه مبارک وی رضی الله عنهم او ذلغابه وګورا حکایت صحابه وګورا چې داغه نمونه تاسو پته ولګي چې هغه څه کړو دنیا کې نن راځي چې یو گزار به سوګونی کی چې بوزان ته پکې نه ما فلانه دا فلانه یاره چاغي ټول املاګان د الله د دین لپاره قرباني کړې وي بدونه قرباني کړو او تقریبا ډېر سخت د تیرې کړې په صحابو کې نو ځکه د راغې او نبی علی سلام ته فریاد کې اجازه دعا موږ له غواړه کنه متفقن علیه په دې حدیث باندې اتفاق کړي شوی رواه البخاری او فی روایت نو په یو روایت کې راغلی او هو متوسد بردتن چې دې تکیا لګونکو او خانقاه تا بردتن او صادر غسن کې وقد لقینا من المشرکین شدتن او تاکید وی رسیدلی منګه تا د مشرکین سخت تکلیفونه موږ ته نن سخت تکلیفونه ملاویږي حق